عزیزان علماء لیکي چې د جبريل علیہ السلام نه لوی مقام په ملائک دنیا کې د بل چا نشتا. سلور ملائک مقربین دي، جبريل، عزرائیل، اسرافیل او میکائیل، او د سلور واړو ملائکو مختلف ډیوټي دي. په دې سلور واړو کې بیا لوی مقام چې دی هغه د جبريل علیہ السلام دی، ځکه چې هغه د الله او د هغه د محبوبانو په منځ کې قاصد او راز وړو. اوس دا یو خناکه غوندې خبره ده، خو خپه نشئ نه پې دا خوند شاید چې تاسو اغستی دی او نه زه پې پوهېږم، ځکه چې دا کار مونږ کړی نه دی. سړی چې په چا مین شي نو د هغه معشوق او د دې عاشق په دې منځ کې یو رهبار وي. نو د عاشق په زړه کې مینه چې ده هغه د معشوقې نه د رهبار زیاتی، ځکه چې د ده د تمام عشق دارو مدار چې دی نو هغه د رهبار په وجه باندې. رحمان بابا د عشق بادشاہ، هغه وی چې د هیبت رهبار پختل نشما، لهیبت رهبار پختل نشما، خدا از د سبای ویلی ویره بارتا. نن زما د محبوب طبیعت چې او غصناک غوندې و، نو دا منځ کې رهبار چې دی د ډېر روب نه د ده نه پوښتنه نشم کولی، هسې نه چې څه د غصې خبره یې ورته نه. لهیبت رهبار پختل نشما، خدای د سبای ویلی ویره بارتا. نو رهبار هغه قاصد توای چې کوم د عاشق او د معشوق په منځ کې. نو جبريل علیہ السلام چې دی دا رهبارو، دا الله او داغه د محبوبانو په منځ کې. او زما عزیزانو بیا دا الله هغه معشوقانه رنگ دی، که خیالو کوي په دنیا په عشق کې د رهبار نه څه پټ نه، دا الله محبوبانا حسن او جمال دی چې هغه د رهبار تم پته نه وای. علماء لیکي چې جبريل سره به څه وخت کې خبره کېده چې زما محبوب ته دا راز نن یوسا، نو په دغه وخت کې بم اویا زره حجاب د خدای او د په منځ کې، اویا زره حجاب. نو دا اویا زره پردو نال شاتانا آواز وشو چې زما محبوب ته نن دا آیات یوسا یا دا صورت یوسا یا دا دغه وجه وا چې د معراج په شپه باندې سدرۃ المنتهى نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم تلو، نو جبريل ته وی راځه کنه، ویل چې دې زنه ز مخکې نشم. وی ولی؟ وی زه په عمر کې دې زنه نیم تله، کدی زنه مخکې شم د الله انوار به تجلیات به مې وزر اوس وځي.
نو زما عزیزان امام بیهقی لیکلی دی چې دغه کلام به چې جبرئیل ته ویل کېدو نو برای راست د خدای आवाज به جبرئیل اورېدو او دته به ویل شو چې زما محبوب ته دا پیغام یوسي. بعض علماء لیکلی دي چې دته به حکم شو چې د لوح محفوظ نه پلانې آیات چت کا وغا زما محبوب ته یوسا خو زیات راجح روایت چې کوم ده هغه دا ده چې برای راس وینا به ورته نو گویا د قران کریم برای راس استاذ د جبرئیل الله پاک او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم استاذ د قران اغا الله او خو بواسطه د جبرئیل علیه السلام په ذریعہ د جبرئیل بعضی وخت کې برای راس خبر د الله شوی دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه هغه ته حدیث قدسی وای. حدیث کی مختلف قسم روایات حدیث مرفوع دے حدیث منسوب دے حدیث فلان فلان بعض حدیث چی دی اغا حدیث قدسی دی. حدیث قدسی دیتا وئی چې دا الله او د پیغمبر په منځ کې واسطه نه د چا په ذریعہ ورته نه شي ویلی شي. هغه بیا په درې قسمه دي. یو قسم دا دی چې پیغمبر خوب لیدل یو په خوب کې الله ورته ویلی. یو قسم دا دی چې پیغمبر ته په زړه کې القا شوی. یو قسم دا دی چې پیغمبر برای راست د الله आवाज اوریدلې چې دا خبره ده. نو گویا حدیث قدسی کی بیا درې قسم یا برای راست د خدای आवाज اوریدلې یا خوب لیدلې. اوس خوب باندې یو اعتراض دی. هغه اعتراض دا دی چې آیا خوب چې دی اپ په باب د دین کې حجت دی او کنه دی. خوب دلیل دی او کنه دی. عزیزانو دا یاد لرئ چې دا ارچا خوب دلیل نه دی. دا ارچا خوب دلیل لیکن د پیغمبر خوب چې دی هغه دلیل قطعی دی. داغه وجه دا ده چې د پیغمبر د ارچا خوب دروغ کې دی شي لیکن د پیغمبر خوب چې دی هغه چره دروغ نشي کېده هغه رښتیا دی. لکه یو روایت ده چاچه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولي نو حدیث کې راځي من رانی فی المنام فقد رانی. چاچه زه خوب کې ولیدم نو مزي ولیدم ځکه ان الشیطان لا يتمثل بی. شیطان زما په شکل ځان نشي جوړول. الله شیطان ته دا اختیار نه دی ورکړي چې هغه په خوب کې تا ته وایي چې زه محمد رسول الله. شیطان ارڅ درته په خوب کې ویلی شي هر خبره کولی شي لیکن دا اجازت شیطان ممنوع دی چې هغه دا وایي چې زه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو چا چې پیغمبر په خوب کې ولیده نو پیغمبر فرمایي چې امزی ولیدم ځکه ان الشیطان لا يتمثل بی. شیطان زما په شکل ځان نشي جوړ. تاسو خیال را نو عزیزانو عرض به دا کولو چې دا یو نکته وا چې قرآن جبرئیل ته برای راست د خدای आवाज شوه دی او کنه د لوح محفوظ نه کلام اوچت کړي او لاندې راوړی دی. نو امام بیهقی وایي چې نه برای راست आवाज بکیده
اوس دې مقام کې علما یو بل نقطه لیکي چې د دې جبريل غریب خوبم ډېر خپاو چې یا الله کله خو یو جلک راته هم خایا کې دې شي د دړکې کارا اوس یو بل نقطه دا شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته آیاتونه د قرآن دا په څومره ځله راتلو باندې جبریل راوړي دي څومره ځله علما لیکي چې شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته آیاتونه دا قرآن دی او په 23 کاله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سلیری زرا کرتی جبرائیل علیہ السلام راغله سلیری زرا کرتی نو جبرائیل بکلړه کې دار اغلی چې ما خپل محبوب داسته اخو د اسمانونو کې ځان تم بوتلو نو کله یو جلک خو ماتم علما لیکي چې د عشق دو مقام وي او دا عشق ټکه عزت جوامه مال خدا سي په دغه غون راځي ځکه چې زمونږ د عمل کې دا عشق ټکه سب په دي آرام توبونو کې مستعمل دا کدا قوم داسې سدد په خله مې ناراضي هغه ټکه چې دی ته وایم شرمېدل به حیا به غیرت قوم دی اوس د عشق نامه چې دوی والی نه د دې دماغ د آرامتوب طرف ته لاړ شي د آرامتوب او شیطانت طرف ته لاړ شي اوس لفظ عشق که تاسو وپېژنئ یو ځل حیران بشئ چې دا عشق لغت معنا څه ده عشق په لغت کې د ونې د جرړو ته وایي د ونې لاندې ځمکه کې چې کومې جرړې دي دې ته عشق نو چا سره مینې تم ځکه عشق وایي چې د دې مینې کوونکي د هر رګ نه د معشوقۍ مینه تاو شي نو مینه بیا داسې اتاو ما غوندې روټي خلاص نه او زمونږ مون سره مینه ده جمعات تراغلی یو صاحب او چې دی جمعات نه وځو حج سره مینه ده لاړو بیت الله شریف ته چرالو په کراچۍ کې ګرام کالا کړه او انګريزي سره پرېخو چې حج تلاړو چراغ مغازي د انګريزانو بودای په سر ده خدای دې غر کړه سر دې کل کړه نه په حج نو الته د امام شافعي په مذهب عمل کړي وختې لګوندې کینچی کړي تاسو خیال را حج سره مینه د حج نه چراغ اجي صاحب ته جوړ شو اجي صاحب نه اتی صاحب ته جوړ مینه دې ته وای لقد ابو هريره مینه و د جناب محمد رسول الله مینه دې ته وای لقد ابو بکر صدیق مینه و جناب محمد رسول الله مینه دې ته وای لقد حضرت عمر مینه و جناب محمد رسول الله مینه دې ته وای لقد حضرت عثمان مینه و جناب محمد رسول الله مینه دې ته وای لقد حضرت علی مینه و جناب محمد رسول الله مینه دې دا ابو هريره څنګه مینه لس ورځې وشوې چې روټای نه دا پړلې لس ورځې نه روټایشته نو بش مخامخ ناسته او بس چهره اقدس د جناب رسول الله ته ګوري پیغمبر په خیال شوی ابو هريره جوړ ډېر وګی شوی اوچ شو د لوګي اوچ
वह जी ठीक ठाक न से क्या हो गए वर्तवी या रसूल अल्लाह जमादी द खुदाए पजात कसम हुई कप दुनिया द खुदाए की में न दाहा वश्ता चरोटाई में उखड़े न में दाहा वश्ता चोब में उसकले न में दाहा वश्ता जी जरतखे जामे में वागुस्ते हवस में सिर्फ दादे जिस्तरगो में तातली दले और पजड़ में स्ता हदीस लिखले के दले बस दामे हवस दे जिस्तरगो में स्ता मुलाकात को ले और पजड़ में स्ता हदीस लिखले के दले मिना दे तो अबू बकर न लोई मालदार पा अरबों की बल सोख न हो मदीने तलाड़ो खो चौन टोले बाज कर जारू वाला कोर की लंगे वाले दे कमजे चे लंक्ष ले दले दे कीकर पाजगी गंडले स्तंतार नो जिब्राइल अलैहिस्सलाम रागे गम दासे दे बोझे लंग वाले दे और दे कीकर पाजगी पे किसूरी गंडले जिब्राइल लंग वाले पैगंबर वर्ता गुरी वे दावली वर्ता वे या रसूल अल्लाह वो खुदाए में दी कसम हुई चे नंदा अबू बकर लंग द खुदाए तुमरा ख्वाख शवे दे चे द टोल कायनात मलेकूते वेली चे तासुम नंदा अबू बकर गुंदे लंगो है मिना देता हुई चे द हुजूर द वफात आवाज रौवत द कोरा हजरत उमर तुर रौविस्ता वल जमाद द खुदा पजात कसम वी कच्चा वेले चे रसूलुल्लाह वफात शोनोस पते सर पर द मर्ग में वाय यमना द उमर दिमाग कार पर मिना देता वही चे हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु यो साहबी रा पैगंबर रा ले गले मां लूर व दोमत से पैसे रा तपका पैगंबर रा ले गले वे छो वे तो मखकिम रा गले वे मखकिम द खुदा पर नामा गोखते वे तासल रुपए रा उस पैगंबर रा ले गले मां चे सदागे पर खातिर रा हजरत उस्मान द टोलो खजानो कुंजियाने वर्ता पर जोले की वाज वे द मोहम्मद रसूलुल्लाह पर खातिर दा टोले खजाने यो असला लाड़ो पैगंबर ते हुई ची या रसूलुल्लाह मा सर उस्मान से चलो रावी वर्ते उस्मान दे पे खुदा पर नामा दे 100 रुपए वर्कड़े और जमा पर नामा दे टोले खजाने वर्ता वाला वर्तवी या रसूल अल्लाह स्ता पनामा में जका टोले खजाने वर्ता वाला कड़े चिकतन वे दादा से खुदा बमाता चा खोद ले दा दुमरा खुदा चीज पे जन्म खुस्ता पर बरकत पे जन्म नु कतन वे दा बमाता चा खोद ले नुस्ता पर वजह जका टोले खजाने में पे कुर्बान मीना देता तासो ख्याल रखेगा नो जमा अजीजानो अर्ज में दाओ ची द मीने माना दादा दी मीने तप अरबी के इश्क हुई और द इश्क माना दादा ची द आशिक द हर रग न द माशूक मीना तोशी नो तासो उस पर ईमान हुआ ची दा जुमात के तशरीफ फरमाए और जदर तप मिंबर नास्ते चस्तासो द हर रग न द खुदाई मीना तोशवे दा ओ आए ईमान दा मुजगुजारी हर रग न बताओ स्तासो द हर रग न द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मीना टाओ दा ना नो मामेला संगा शुआ चे द चा द हर रग न द खुदाई मीना ताओ नहीं और द